د سترګو نه لرونکې قبیله د صحرا زړه کې پټ کلی د دالي ګومبي په نامه د افریقا لویدیځي موريتانیا دښتو په زړه کې یو داسې کلی پروت دی چې د نړۍ له سترګو پټ پاتې شوی. د دالي ګومبي په نوم یادېږي. دا کلی له سړکونو، نقشو او حتی د GPS د سیګنالونو څخه لرې د شګو په زړونو کې پروت دی. دا نه یوازې د خپل انزوا له امله مشهور دی، بلکې ځکه چې نږدې نیمایي خلک یې ړانده زېږېدلي دي. یو حالات چې ساینسپوهان هم لا حیران کړي دي. دلته یوازې د صحراپو کوچیانو په مرسته تاسې رسېدای شئ. دا یو داسې سفر دی چې د زغم، حوصلې او زړورتیا غوښتنه کوي. څو ورځې وروسته ته داسې ټولنې ته رسېږي چېرته چې ړندیتوب بدمرغي نه ګڼل کېږي، بلکې د هویت یوه برخه ګرځېدلې ده. خو دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده. ولې دلته دومره خلک ړانده زېږېدلي دي؟ ځینې مشران وایي دا یو پخواني الهامي خوب نتیجه ده. خوب چې یو الهي سړي ته د ړوند زوی زېږېدو وعده شوې وه، او دا صفت به له نسله تر نسله لیږدول کېږي. نور بیا د سختو صحرایي شرایطو یا نادرې ارثي ناروغۍ یادونه کوي چې د سترګو شبکه اغېزمنوي. ساینسپوهان باور لري چې دا یو جینیټیکي ستونزه ده چې د کلي د انزوا او خپلمنځیو ودونو له امله پراخه شوې. خو د دالي ګومبي لپاره دا نه کومه فاجعه ده نه کمزوري، دا د دوی عادي ژوند دی. د سترګو له نه درلودلو سره سره دوی ژوند مهارتونه په حیرانونکي ډول زده کړي دي. دوی پر لمس، غږ او حتی فطري حسونو تکیه کوي. ځینې څېړونکي وایي ښایي دوی د غږ له لارې چاپېریال درک کوي. ماشومان له مشرانو قرآن کریم، دودونه او سیمه ییز پوهه یادوي. پرته له دې چې کتاب یې لیدلی وي، دا ټولنه له خپل دین، خپلمنځي همغږۍ او سختو شرایطو سره د تطابق په برکت ژوند کوي. خو دا ټولنه له ستونزو خالي نه ده. نه هلته روغتیايي مرکز شته، نه د سترګو متخصصین او نه د دولت خاص پاملرنه. سره له دې د دوی روحیه ماته شوې نه ده. دوی ژوند ته دوام ورکوي او په زغم، دعا او مینه خپل ژوند تېروي. د دالي ګومبي کیسه زموږ د معلولیت، ټولنیز یووالی او برخلیک مفهوم بدلوي. دا قبیله مونږ ته ښایي چې لید یوازې د سترګو کار نه دی، بلکې د زړه، بصیرت او انسانیت کار دی. په نړۍ کې چېرته هم چې ژوند ستونزمن وي، هلته خلک لار پیدا کوي. نو که غواړئ چې نور معلوماتي ویډیوګانې په پښتو ژبه وګورئ، زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کېکاږئ تر څو پورې وخت په وخت سره زموږ نوې او تازه ویډیوګانې تر تاسو ورسیږي.